هلکه جی سر. دا به واخلې جی سر. اخبار والا له بیا وروړي واه ورته دا یو ایټ چاپ که دا زموږ په یو ځای سیټ خالی دی دا به شیر کړي نو که چیرې تعلیمات خالق پیدا سورالې زموږ سره به کار وکړي. سر د چی سیټ خالی دی؟ دا زموږ د منیجرۍ سیټ خالی دی. ښه وه سمه ده سر. سمه. زما ورور خو ډېر تعلیم کړی دی، سر ته به ووایم چې چیرې دا زما ورور ولګوئ. هلکه ته تر اوسه ولاړ یې؟ سر ما یوه خبره درته کوله. و خود بیک. سر زما یو کشر ورور دی، ډېر تعلیم یې کړی دی. زما هم غریبي ده، دلته ټیبل صفا که ایله چای راوځغلوه هغه راوځغلوه، د کور خرچه ډېره ګرانه ده. زه ډېر غریب سړی یم، د کور ګزاره مې نه کېږي. که چیرې دا زما ورور ته یې ولګوئ د منیجرۍ پر پوسټ باندې نو به زما هم ډېر کار برابر شي سر. ټیک دی دا به ولګو خو پر دې لږ خرچه راځي. څو خرچه راځي سر؟ دا موږ د بل لپاره به 15 لک روپۍ کوو، ستا لپاره به په 15 لک روپۍ باندې سر زه ډېر غریب سړی یم سر. ما ستا غریبۍ ته کتلې دي نو خو دا 15 لکه د څخه کنې دا په 10 لک روپۍ باندې موږ کوو. ټیک ده سر، زموږ هلته په کلي کې د ریو ټوکرم ځمکه ده، هغه به خرڅه کړمه، هغه 15 لک روپۍ به راواخلم، که په هر 4 لکه خرڅه کړم 15 لکه خرڅ شوه، پیسې به راوړم تا ته به یې درکړم، دغه منیجرۍ پوسټ به زما ورور ته ورکړي. سمه ده انشاءالله. صحیح ده سر؟ سمه ده. ټیک ده سر، زه به ورسم، آی به نه چاپوم. و بس دا مه چاپوه، ورور دې راوله. صحیح ده سر، زه به پیسې راوړم بیا به ورور راولم. سمه ده. صحیح ټیک دی که خدای صحیح دی صحیح دی انشاءالله. ټیک دی که خدای. سر سلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه شو هلک هغه د منیجرۍ دپاره چې پوسټ خالي سوی دغه ته چاپ کړي که نه کړي چاپ؟ سر هغه خبره ده کمال زموږ د کور یو همسایه و، ډېر غریب هلک نو ډېر تعلیم یافته مو، نو ما د ځان سره دا سوچ وکړ چې دا غریب سړی دی دا پوسټ به هغه ته ورکړو دا د منیجرۍ. شاباس آفرین ده پر تاسې. و بالکل موږ یو غریب هلک په کار یې د کمپنۍ دپاره سر دا دی هغه 15 لک روپۍ چې تا راوړ. د چش 15 لک روپۍ 15 لک روپۍ ولې خدای راته ویلې تا هلته 15 لک روپۍ راوړه، زه به دا ستا کشر ورور د منیجرۍ پر پوسټ لګیا کړم. یا ما نه دي درته ویلي. شاباش شاباش، تاسو ما د هغه توقع وله. سرجي دا درواغ وایي. څه ته را دروغ وایي؟ تا زما د کمپنۍ څخه د رشوت اډه جوړه کړې ده. سرجي پولیس والا ته ټلیفون وکړه دا زموږ د کمپنۍ بدنامي کوي. بدنامي ته یې نه کوي، بدنامي ته کوي. ستا مخکې مې یو واره ماله شکایت راغلی و. ټیک دی سرجي ته زما په هر شي خبر سوی، زه به دا پوسټ پرېږدم دا کمپنۍ به ایله کړم. کمپنۍ ته مه ایله کوه، موږ ستا بندوبست وختي لا کړی دی، دا خو ما او ده یو پلان در جوړ کړی و. سر استاد موږ په کمپنۍ کې دا کم منیجر لګیا دی دا ډېر ارامخوره دی، ډېر رشوتخوره دی، د خلکو څخه پیسې رشوت اخلي. دا څه وایې؟ و سر ته خبره واوره.